ملګرو سلامونه مې واخلئ. موږ پلی ته راغلي وو. زموږ ډېره قدرمنه ملګرې ده د شعر او ادب اسماء اخلاص، د هغې پلارجان او مور بیبي چې وه هغه د عمرې نه راغله، خور یې هم تلې وه عمرې له، دغه مبارکۍ له رالو. خدای دې په پښتون وطن کې خوشحالۍ راولي، خدای دې په پښتون وطن کې دغسې پیغلې لا ډېرې کړي چې خپل مور و پلار ته دغه ځمکه را جوړوي، دا موقع را جوړوي. او یو ځل به بیا په پوره پښتنو باندې غږ کومه چې دا عمر خو زموږ د محبت دپاره کم دی. حیران یم چې نفرت ته وزګارېږي خلک څنګه مینه وکوي او یو بل سره په یو مثبت جذبه باندې مخکې لاړ شئ. دا که اسما ده، دا که حمزه دی، دا که بله ملګرې ده، نو زه یم چې دا وړې وړې بغض، کینې، تنګ نظرۍ، بدنیتۍ د دې نه هېڅ هم نه جوړېږي. مینه یوازینۍ جذبه ده چې دا قامونه مخکې بوځي. خوشحاله راته اوسئ اسما. زه د افسر هم بې انتها شکریه ادا کوم، د حمزه هم چې زمونږ په دغې خوشحالۍ کې شریک شو او د دومره مصروفیاتو باوجود زمونږ تر کوره راغلل او ماله عزت راکو او خپل قیمتي وختونه یې راکړه. نو ډېره زیاته مننه. تاسو ډېره مننه. خوشحاله اوسئ کاکا جي.